زیاتره کسان به داسې وي چې په انلاین نړۍ کې په دغه سوشل میډیا نړۍ کې به دوی دومره څه هم نشي ګټلی چې خپل هغه روزمره پیکیج چې دی په فعاله کوي، کوم انټرنیټ چې دی په فعاله کوي، حتی چې دی د هغو پیس هم دی په پوره کوي. یعنې دی هغه خپل د سیمې کارت هغه کوم د انلاین نړۍ کې چې دی کار کوي، دی پر ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت کوي، دی دومره څه هم نشي ګټلی چې دی خپل د انټرنیټ مصرف په پوره کړي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ټوله مکمل معلومات درکوم چې څنګه ته یو کاروبار کولی شې په واتساپ کې، که ووایي چې په واتساپ کې ته څنګه پیسې ګټلی شې چې په دومره څه ته برابر کړي چې ته خپل روزمره ژوند باندې مثال 200 300 400 حتی تر 500 تر 1000 افغانو پورې هم ته ګټلی شې په واتساپ او انلاین نړۍ کې. بالکل د واتساپ څخه ګټلی شې. زه تا ته وایم نه ګوره دا ځینې کسان یوټیوب څخه ګټلی شي، ټیک ټاک څخه ګټلی شي، د هر سوشل میډیا څخه هغه ډالرې دي، د هغو کار سخت دی. زه تاسو نن درښایم چې ته په واتساپ کې څنګه روپۍ ګټلی شې، که ته په پاکستان کې خپل د هېواد پیسې ګټلی شې، که ته په افغانستان کې د افغانستان پیسې ګټلی شې، که ته په ایران کې د ایران پیسې ګټلی شې، که ته په هر کشور په هر ملک مملکت کې وې، ته کولی شې د هغه هېواد پیسې وګټې، د هغه هېواد کار وکړې، حتی دغه هېواد د بل هېواد پیسې هم وګټې. خو زه نن دغه یو معلوماتي ویډیو ده، دغه معلوماتي ویډیو څخه وروسته به زه تاسو ته یو کورس راوړم. دغه کورس کې به زه تاسو ته ټوله درښایم چې څنګه یو کاروبار کولی شې. ته به خاص د یو کورس شکل ولري. دلته به زه هره ورځ یعنې په هفته کې خامخا 2 ویډیو اپلوډ کوم چې په هغې کې به زه دا تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په واتساپ کې د یو چا شمېره بلاک واتساپ شمېره ورته خلاصه کړو، یا د یو چا واتساپ شمېره بلاک ورته د هغه نه پیسې پرې واخلو، یا تلګرام شمېره ورته خلاصه کړو، د هغه نه تقریبا 100 افغانۍ یا 500 افغانۍ پیس ترې واخلو، دا موږ په حق حلال طریقه سره دا ډول پیسې ګټل شي، موږ ته ایزلوډ کړي، موږ به دا کار ورته کوو، هغه به ایزلوډ راته کوي. دغه سره به ورسره وي څنګه کولی شو یو چا ته ډیزاینینګ وکړو، یعنې زه یو چا ته څنګه کولی شم د هغه ته د واتساپ پروفایل، د واتساپ همداسې د تلګرام پروفایل، یا هم هغه ته یو لوګو جوړه کړم د چینل دپاره، هغه ته بینر جوړ کړم د چینل دپاره، هغه ته یو بل ډیزاینینګ وکړم، هغه ته د یو اعلان جوړ کړم. دا زه څنګه جوړولی شم چې هغه نه زه په هغه نه پیس پرې واخلم چې هغه ستا خوښ وي، هغومره پیس ته ځینې اخیستلی شي، هغه ته کار کولی شي په ډېر اعلی طریقه سره. دا به بله برخه وي. څنګه کولی شو یو چا ته دریم شی، څنګه کولی شو یو چا ته مارکیټینګ وکړو. مثال لکه عمران کریپټو اکاډمي والا چې تاسو ته مارکیټینګ درکوي، داسې نور کسان تاسو ته مارکیټینګ درکوي، هغه باندې بیا تاسو زیاتې پیسې ګټلی شئ. لکه ته د هغه ته یو نفر راولي، هغه ته تقریبا $10 پرې درکوي، $10 یا ته د $15 درکوي، یا ته د $15 درکوي، یا ته د افغانۍ درکوي، مثال 200 800 1000 افغانۍ د یو نفر پر سر تا ته درکوي. څنګه کولی شو مارکیټینګ وکړو، د مارکیټینګ کوم شرایط دي، مارکیټینګ باید په څه طریقه سره وشي، مارکیټینګ په څنګه یو څوک جذبولی شو. څلورم څنګه یو اپلیکیشن جوړ کړو. یو اپلیکیشن زه جوړوم، د یو چا ته څوک ما ته وایي چې وروره ما سره ما ته د یو عکسو دپاره د انګویس یا هم د عکسو دپاره یو اپلیکیشن جوړ کړه چې زه په هغه کې خپل هغه عکسونه خوندي کړم، زه په هغه کې خپل د موبایل کې عکسونه سره د هغه کې هغه خوندي کړم، هغه اپلیکیشن به راسره وي، یا هغه کې خپل ویډیوګانې خوندي کړم، یا په هغه کې زه خپل میوزیکونه خوندي کړم، یا یو داسې اپلیکیشن راته جوړ کړه چې زه کار اخلم، هغه یو د لیکونو اپلیکیشن وي، هغه د مثال داسې انلاین اپلیکیشن وي، هغه اپلاین اپلیکیشن وي، اپ انټرنیټ کار کوي، بل انټرنیټ کار کوي. داسې اپلیکیشن څنګه په موبایل کې جوړولی شو. مثال پنځم شی څنګه چینل د واتساپ یو چینل جوړوو، هغه موږ پاریو ته خېټو وایرل کوو، یا څنګه یو چینل وایرل کولی شو، څنګه هغه ته زیات نفر راویستلی شو چې هغه بیا موږ ته خرڅولی شو، په هغه باندې هم پیسې ګټلې. زیاتره چینلونه چې اوس خرڅېږي زه وینم په سوشل میډیا باندې چې ډېر په 400 روپو سره خرڅېږي. تقریبا څو ورځې یعنې 2-3 ورځې مخکې موږ یو ملګري یو چینل د یو نفر څخه په 10,000 افغانۍ رانیولو چې په هغې کې 1,10,000 کسان وه. نو داسې چینل اوس 10,000 افغانۍ ته اوس پر یوه چینل ګټې. څنګه خپل چینل وایرل کولی شو، څنګه خپل چینل ته پرمختګ ورکولی شو. بل چې هغه سره ورسره د ګروپ د واتساپ ګروپونه جوړولی شو، څنګه واتساپ ګروپونه خرڅول رانیول کوو، څنګه واتساپ ګروپ ته پرمختګ ورکولی شو، څنګه کولی شو موږ واتساپ ګروپ خپله پرمختګ وکړي. موږ ته لینګ نه نشرو، په ځینې اپلیکیشنونو کې د هغه لینګ ورکوو، هغه ته به زیاتره کشورو د زیاتره مملکتونو نفر راځي، د نور ملکونو نفر به ورته راځي، خپله به چینل پورته کېږي. څنګه هغه کولی شو. همداسې ورسره څنګه انلاین زده کړې. په یو سوشل میډیا ته یو چینل جوړوي، په هغه کې زده کړه ورکوي، د هغه نه فیس اخلي، هغه کې د انګلیسي زده کړه ورکوي، په هغه کې د همداسې نور د انویټ زده کړه ورکوي، په هغه کې د نور انلاین شي زده کړه ورکوي، په هغه باندې فیس اخیستی شي. ګروپونه خرڅول رانیول دي، داسې نور ډول شیان دي چې لکه ما چې درته وویله، دغسې د دې سره به نور برخې هم وي. پر هر څه باندې به زه یوه او دوې ویډیوګانې جوړوم، تاسو ته به درښایم چې دغه کاروبار ته څنګه کولی شئ، دغه کاروبار څنګه کولی شئ، کوم کاروبار کې پرمختګ کولی شئ.
چې ته په دا کاروبارو کې ګرده کاروبارونه خو به در باندې مشکل وي حتما به تا ته یو دوه کاروبارونه خوند درکوي چې تا هغه کاروبارونه کوي په دې باندې ستا مصرف نه کېږي تا ته مفت دی ستا نه انټرنېټ مصرفېږي بیا هغه وخت ستا پرې مصرفېږي چې اوس یې ته پر یوټیوب په شارټ ویډیوګانو باندې تېروې یا د ټیک ټاک پر ویډیوګانو باندې تېروې یا مثال داسې پر نورو ویډیوګانو باندې ته خپل وخت تېروې په دغه وخت کې ته یو چاته کار کوي هغه تا ته پیس درکوي په هغه پیس باندې ته کولی شې چې په ورځ کې حتی 1000 افغانۍ 1500 افغانۍ دا ځینې دا زموږ څو ملګري دي چې دغه کاروبارونه کوي پر واتساپ چې ټولنیزو رسنۍ باندې یوازې واتساپ استعمال کوي خو دوی وایي چې موږ ته حتما په ورځ کې 1500 شپږ 700 افغانۍ ایزلوډ کېږي زموږ سیم کارت ته راځي چې موږ وغواړو زموږ په هر ډول وخت چې زموږ سیم کارت پیکیج یا پیسې وګوري حتما 2.5 3,000 افغانۍ پکې کوي نو دا په څه باندې ګټي یا د یو چا بلاک شمېره خلاصه کړي یا یو چا ته ډیزاین جوړ کړی یو چا ته بینر جوړ کړی یو چا ته داسې یعنې ډیزاینینګ برخه ده د ویډیو ایډیټینګ برخه ده څنګه ایډیټ کولی شي د یو چا که اوس زه وخت نه لرم یوټیوب ته ویډیو جوړوم تا ته وایم چې ورور دا زما ویډیو راته داسې ایډیټ کړه ته زه دومره روپۍ در کوم ته ما ته ویډیو ایډیټ کوې زه تا ته روپۍ در کوم زه وخت نه لرم ته وخت لرې څنګه ایډیټ زده کولی شو دا هر څه زه تاسو ته ښیم دغه یوټیوب چینل د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل کې ګورئ دا یوه مهمه خبره ته کوم ستاسې لایک ستاسې یو ښه کومنټ ما ته انرژي راکوي زه به هڅه کوم چې تر څو زه خپل ملت ته خدمت وکړم چې زه هغو ته دغسې روزمره ښه ویډیوګانې راوړمه چې هغه په هغه باندې کار وکړي خپل حلال نفقه وګټي او یو ښه پرافیټ ترلاسه کړي نو زه پر دغه ستاسې وګورم په دغه ویډیو باندې کوم چې کسان نوي دي او د دغه څه سره مینه لري دغه څه غواړي چې زده یې کړي دا مهم شیان دي دا په انلاین نړۍ کې درته پکارېږي په دې کې به زه جلا جول شیان دا خو ما هماسې معمولي شیان دلته یاد کړه چې څنګه د ای آی یعنې په ای آی باندې څنګه کار کولی شي د ای آی زده کړې به دلته راوړم چې څنګه د ای آی پرمختګ کولی شي په ای آی کې څنګه پرمختګ کولی شي په ای آی کې څنګه یو عکس جوړولی شي په ای آی باندې څنګه کار کولی شي د چټ جی پي ټي څه ډول استفاده کولی شي په چټ جی پي ټي باندې څه ډول لوګوګانې جوړولی شو دا هر څه به دلته په دغه کورس کې درته راوړم کوم کسان که دغه ویډیو اول وارې ګوري زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې دغه ویډیوګانې تر تاسو پورې هم در ورسېږي او یو لایک ورته ورکړئ دغه ویډیو ته چې زه پوه شم چې څومره کسان ریډي دي څومره کسان دغه زده کړې ته لیواله دي نو ویډیو تر همدې ځایه پورې وه دا معلوماتي ویډیو د دې څخه وروسته به دغه هر برخه باندې جلا جلا ویډیوګانې جوړوم همدلته به درته اپلوډوم تاسې به ګورئ زده کړه به کوئ که کومه پوښتنه کومه غوښتنه وه هغه به زما تلګرام چینل دی دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم دی هغه جوین کړئ د هغه په کومنټو کې کوم مهم شیان چې وه هغه به زه په تلګرام چینل کې درته اپلوډوم هلته به تاسې که کومه پوښتنه وه زما څخه به هلته پوښتنه کوئ تلګرام چینل کې او ځینې کسان زما د واتساپ شمېرې غوښتنه کوي چې ما تر اوسه پورې خپل پر یوه ویډیو باندې هم واتساپ شمېره نه ده ورکړې ځکه چې بیا زیات ملګري ډېر تنګول کوي نو زه به هڅه کوم چې واتساپ شمېره هم ډېرو کسانو ته ورکړم ځکه چې ستاسې مشکلات حل کړم ستاسې سره کومک وکړم همدا ماته ویاړ دی همدغه ماته خوند راکوي نو تاسې هم ویډیوګانې پوره ګورئ لایک ورکوئ چینل سبسکرایب کوئ همداسې یو ښه کومنټ کوئ چې ماته انرژي راکوي نو دغه هر څه چې مې درته یاد کړه دا به راوړم د خیره دلته به تاسو ته اپلوډوم تاسې به په هغه باندې کار کوئ تاسو به په هغه باندې زده کړه کوئ د هغه څه به زده کړه کوئ او په هغه باندې به خپل روزګار